دغه اتحادیې مشر وایي چې دوی به هڅه وکړي ترڅو په ښار کې سم نظم راولي. نوموړی زیاتوي چې که په هر قسم کېږي دوی به لاس پلورونکي دې ته مجبور کړي ترڅو د ښار نظم ته خاصه پاملرنه وکړي. موږ یو نظم جوړ کړی د ښار دپاره چې موږ به مطلقاً دغه پیادهرو د ملت دپاره دی، نه زموږ د کراچۍ دپاره دی. دغه سړک چې دی دا د موټر دپاره دی، نه زموږ د کراچۍ دپاره دی. انشاءالله تعالی موږ به هغوی ته اول عذر کوو، سوال کوو، عذر کوو چې موږ سره نظم جوړ کړي. بیا که هغوی په نظم باندې دولت شته دی، یو سړی چې سرغړونه کوي د دولت نه، هغې دپاره دولت خپل قوانین لري، هغوی دپاره جرمانې شته دی د سرغړونې او نور. انشاءالله تعالی موږ شپه ورځ د دولت په خدمت کې وو. کراچيوالان او شوکت لرونکي هم د یادې اتحادیې جوړونې خوښ دي او وایي چې د دې اتحادیې په جوړولو سره به ستونزې تر ډېره حل شي. دوی زیاتوي چې د یادې اتحادیې ملا به ور وتړي او ملاتړ به یې وکړي. موږ په دې اتحادیې باندې ډېر شکرګزار یو، ډېر خوشحال یو. مخکې به د ښاروالۍ منډه او ترړه به مو کنه، هلته به سیاست روان و، شوکت به مو په لاس کې و، هغه سره به مو جنګېدو، لار به مو بند و. د همدې اتحادیې د نګاه زموږ ستونزې سره پخوا چې و، بس د اتحادیې زموږ نه وه چې ښاروالۍ به راغله موږ به تښتېدلو، بس لاره به هم بند و، رګوله پیاده روونه به موټر به هم بند و، بس کراچۍ به مخکې کله موټر وال. اوس چې لښتي په سر ناست بس زموږ هغه حد حدود معلوم دی، بس بیخي مشکلات رافه شوی دی. د ننګرهار ښاروالي هم د یادې اتحادیې غواړي ترڅو دوی سره د ښاري نظم په راوستلو کې ډېره مرسته وکړي. دوی وایي چې یادې اتحادیې کولی شي ترڅو د ښار په نظم کې رغنده رول ولوبوي. دوی نه موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره د ښار پاکۍ او په نظافت کې پوره همکاري وکړي. دغه د موږ تقاضا وکړه. دوی کولی شي چې موږ سره اوږه په اوږه د ښار په پاکۍ کې او په صفایۍ کې کوټیل ګامونه واخلي، ښار پاکي. دغه اتحادیه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د ښار نظم یې خراب کړی دی. دا چې یاده اتحادیه به د ښار د نظم په جوړولو کې څومره مؤثره تمامه شي، دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب ووایي.